اوس په دې آیات کریمه کې رب العالمین د معاملاتو طرف ته ترغیب ورکړی دی چې سود پرېږدئ، سود کې نقصان دی، سود یو ظلم دی، راشئ تجارت وکئ او تجارت عدل دی او په تجارت باندې انسانی زندگی موقوفه ده. او بعض علما وی چې دا تجارت کولم عین عبادت دی او بعض وی چې دا د معاملاتو نه دی او چې کله یو انسان په معاملاتو کې صدق کوي او دقه شان د امانت خیال ساتي، دقه شان غش ملاوت او دوکه پکې نه کوي او احسان کوي نور مؤمنانو سره، نو د دقه شان تاجرانو حشر به د انبیاو سره کیږي، د صدیقینو سره به کیږي او د شهداو سره به کیږي. تجارت ډیر فضایل په قرآن او سنت کې راغلی دي، لیکن هغه تاجر چې احسان والا تاجر وي، هغه تاجر چې په معاملاتو کې درستګي کوي، هغه تاجر چې مکس او ملاوت نه کوي، هغه تاجر چې دوکې په ذهن کې نه وي. لکه څرنګه وه د صحابو زندگی وه، د صحابو به چې کله دکانداری کوله، کار روزگار به کاو، نو خرڅونکي به په زړه کې دا خبره وه چې زه دا شی د بل مسلمان ته ورکومه چې د ده پیښه وشي، په کم قیمت کې دته میلاو شي او د هغه خیرخواهي به مقصد وه. او ګاهکه چې کوم د اخیستلو والا به هغه به هم دا په زړه کې یو مینه وه، یو محبت او یو شوق او جذبه به وه چې زه د دنه سودا وکم چې دته نفع ورسیږي، دته خیر ورسیږي، نو دواړو ته به رب العالمین په هغې ګټه کې او هغه مبیعه کې فایده ورکړه او دواړه به په هغې باندې خوشحاله. په دې آیات کریمه کې څو احکامات بیانیږي. امام قرطبی فرمائی په احکام القرآن کی چې دا آیات او رستو چې کوم آیات دی تقریبا 25 احکامات هغه د دې نه راویستي دي او لیکلي دي. دا آیات کریمه د الفاظو په اعتبار سره په قرآن کې د ټول نه اوږد آیات دی. یو اعظم السوره هغه مخکې تیر شو چې هغه آیت الکرسی وه، د فضیلت والا سوره. دا صورت په اعتبار د الفاظ او د حروف سره اوږد صورت دی. آیات الدین او آیت المداینه ورته وایي. ابن عباس رضی الله تعالی عنہ حدیث مبارکه ده، هغه به فرمایل چې بیع السلام رب العالمین په قرآن کې د هغې اذن کړی دی او هغه به ثبوت د قرآن نه ورکاو او به فرمایل چې بیع السلام د دې آیات نه معلومیږي. بیع السلام دې ته ویلی شي چې یو انسان ته پیسې ورکړي او مبیعات تا ته څه موده بعد کې درکړي. تا سره پیسې شته او غنم پیالي 1000 روپۍ باندې او ته یو تاجر ته 1000 روپۍ ورکړي او ورته وې چې یو میاشت پس به ما ته غنم راکړي. دې باره کې فقهاو شرطونه لیکلي چې د هغې وزن به معلوم وي، د هغې کیفیت به معلوم وي، موده به معلوم وي او د دې آیات کریمه نه د هغې جواز ثابت دی. لیکن هغې سره سره به یو بل کارم کې چې یو به لیکل کې فکتبو او دویم گواهان به مقرره. لیکن امام بخاری هغه لیکي چې دا آیات اصل کې استحبابي حکم دی. که یو سړی لیکل اونکي بیا هم بیع صحیح کیږي، که عام بیع کوي او که د قرض بیع کوي او که بیع السلام کوي. هغه په دلیل کې یو حدیث راخستی دی و یو بني اسرائیلیو او هغه راغی بل ته ویلي چې ما ته یو 1000 روپۍ راکه. هغه ورته ویلي چې 1000 روپۍ خو به درکم خو ما ته کفیل راکه، ما ته څوک ذمہوار راکه. او هغه ورته ویل چې کفا بالله وکیلا، کافی دی الله وکیل او ذمہوار. ویخه چې ذمہوار نه راکې نو گواهان خو به مقرر کو چې دا 1000 روپۍ دته ما ورکړي او دومره مودې دپاره مې ورکړي، یو میاشت یا 10 ورځې یا 20 ورځې. څو ګواه به راوغواړو، وی هغه ورته ویل چې کفا بالله شهیده، الله ګواه کافی دی.
وی د انسان ورته ویلي ته ډېر یقین والا سړی ځه ما هم دا قرض تا ته درکړه نو نه کتابت وکړه او نه ګواه مقرر کړه که چېرته کتابت فرض وي او واجب وي او یا ګواهان فرض او واجب وي نو دلته به د خامخا هغه راغوښتي وي هغه قرض هغه یوړ د دواړو په منځ کې وي سمندر فاصله دا په سمندر باندې خپل علاقې او خپل کلي ته اوړېده چې کله مدعا د قرض ورکولو پوره شوه نو هغه 1000 روپۍ راواخیستلې او د سمندر غاړې ته راغی چې ګوري په دغه وخت کې کشته یې نشته دا ډېر زیات پریشانه شو سوچ یې وکړه یو اوچ لرګی یو سیټ ته پروت و هغه یې راواخیسته او کاغذ باندې لیکل وکړله چې ما دومره قرض تا نه اخیستی په دې ټیم باندې یو نن ټیم پوره دی او کاغذ او هغه 1000 روپۍ په هغه لرګي کې محفوظې کېښودلي او لرګی سمندر ته ور واچو بل طرف ته هغه سړی هم راغلی و چې د چا نه یې قرض اخیستی و هغه ته هم پته وه چې هلکه نیټه پوره شوي کیدی شي هغه زما پیسې راوړي را روانې کړي مخې ته به وروځم چې تکلیف نشي هغه چې وکتل څوک هم نشته هغه پریشانه شو چې ګوره ما سره یې واده کړی و او دا دی را نغې چې ګوري اوبو کې یو لرګی را روان دی ده دا سوچ وکړي چې دا لرګی به والم او کور ته به ویسم پیسې خو هسې میلاو نه شوي وی چې کله یې هغه لرګی واخیست او کور ته لاړه او هغه یې ماتولو د استعمال دپاره د اور دپاره نو په هغې کې هغه 1000 روپۍ هم پرتې وي او کاغذ هم پروت و په هغې باندې ډېر خوشحاله شو د دغې وجې نه امام بخاري نور احادیث راخیستي دي نبی پاک علیه الصلاة والسلام فرمایي که یو محتاجه د چا نه قرض والی او د ده نیت د ادا وي رب العالمین به ده ته د ادا کولو توفیق ورکړي او بعضې علما وایي الله به ورته د اسمان نه راوغورځوي الله به ده ته هغه د یو طرف نه پیدا کړي خو چې د ده په زړه کې د پردي مال قدر وي او دا د الله نه یره کوي دا پردی حق دی او د پردي د حق ادا کولو سوچ او فکر د سره وي او چې کم بنده قرض لري او بیا یې نیت دی چې نه ورکوم زمره خپل کار به کوي نو الله به هغه ته توفیق نه ورکوي ځکه حدیث قدسی د نبی پاک علیه الصلاة والسلام فرمایي انا عند ظني عبدي بي وی زه بنده سره د هغه د ګمان چې په ما باندې څنګه ګمان کوي هغه شان معامله ورسره کومه که هغه دا ګمان وکړه دلته چې ما ته به رب العالمین دا قیمت راکړي دا پیسې به راکړي او دا به د قرضدار ته زه واپس کم رب العالمین سره خزانې دي رب العالمین سره د هېڅ شي کمی نشته صرف ستا د یقین کمی دی چې خپل یقین دی برابر کی رب العالمین به تا ته خامخا توفیق درکړي او هغه پیسې به درکړي کافرانو ته ورکوي ډیر داسې خلکو ته ورکوي چې هغه په خبر هم نه پوهېږي په تجارت او په کاروبار هم نه پوهېږي خپل ځان هم نشي سنبالولی لیکن ډیر دنیا او دولت رب العالمین هغه ته ورکړي دا دنیا امتحان دی دا د الله نعمت نه دی او هغه دنیا د الله نعمت دی کم باندې چې انسان الله ته ورسیږي هغه دنیا د الله نعمت دی کم باندې چې یو انسان خپل آخرت وګټي او هغه دنیا چې انسان پې سرکشه جوړ شي هغه دنیا چې په هغې دنیا باندې انسان د ګناه اسبابو طرف ته روان شي نو بیا هغه د الله د طرف نه یو عذاب دی په دنیا کې د ته دنیا ورکړې ده او په آخرت کې به په هغې نه د تپوس کوي ځکه هغه مشهور حدیث دی وی د حشر په میدان کې به یو بنده د حشر د میدان نه قدم اوچت نه کیږي څو تپوسونه ترې نه شوي یو تپوس به ترې نه دا کیږي چې تا دا دنیا څنګه ګټلې وه په حلاله دې ګټلې وه او که په حرامه دې ګټلې وه پردي حقوق خو دې نو خراب کړي پردي حقوق خو دې نو تباه کړي چېرته سود او حرام ملاوټ خو دې نو کړی او بیا چې دې ګټلې وه صحیح ده په حلاله دې ګټلې وه بیا دې خرچ کړي کمه سې وه په اسراف کې خو به دې نه وه خرچه کړي په ګناه کې خو به دې نه وه خرچه کړي د الله او د الله د رسول په مخالفت کې خو به دې نه وه خرچه کړي خامخا دا دوه تپوسونه به د هر انسان نه کیږي او بل حدیث ته مخکې ذکر شو نبی پاک علیه الصلاة والسلام فرمایي چې هغه
مالدار مسلمانان چې د هغوی مال حلال وي هغه به د غریبانو مسلمانانو نه 500 کاله وروستو جنت ته داخلیږي نو غربا به د ټولو نه اول جنت ته داخلیږي لیکن هغه غربا چې په خپل غربت او فقر باندې صبر وکړي هغې باندې قناعت وکړي او عبادت د الله په ښې طریقې سره وکړي رب العالمین با په دې غربت باندې دته جنت ور نصیب کړي او ډېر اجرونه به ورکړي نو په دې آیات کریمه کې رب العالمین معاملاتو طرف ته لارښودنه کړې ده او احکامات بیان کړي دي د تجارت په باره کې او د دې یو آیات نه فقهاو ډېر زیات بابونه بیا لیکلي دي او د یو آیات په تفسیر کې بیا هغوی غټ غټ کتابونه لیکلي دي دا د قرآن فصاحت او بلاغت دی چې یوه صفحه ده یوې صفحې کې یو آیات کریمه راغلی دی او بیا فقهاو د هغې نه غټ غټ کتابونه څو جلده کې لیکلي دي او د دې آیات نه استنباط کړی دی